سلام له خورشید د 11 بجو خبرونو ته ښه راغلاست. په غزني کې په یو لړنښتو کې 11 طالبان وژل شوي او 3 نورې ټپیان دي. د غزني د والي ویاند وایي په دې عملیاتو کې چې تېره ورځ او نن سهار له غزني ښار سربیره په اندړ، ګیلان او ګیرو ولسوالیو په شاوخوا سیمو کې ترسره شوي 20 نور طالبان هم له یو شمېر وسلو سره یو ځای نیول شوي دي. ویل کېږي د عملیاتو اوس هم په ګیلان ولسوالۍ کې روان دي. د لوګر په مرکز کې یو کس د دولتي ځمکو د غصب په تور د پولیسو له لوري ونیول شو. د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند شاپور احمدزی وایي دغه کس چې سردار آغا نومیږي غوښتل د پل علم ښار په دارالمعلمین سیمه کې دولتي ځمکې لاندې کړي، خو تر هغې مخکې تېره ورځ نیول شوی دی. د نوموړي په وینا د نیول شوي کس یو ورور هم څه موده مخکې د ورته کار په تور نیول شوی و. په فاریاب کې یو ځانمرګی بریدګر موخې ته تر رسېدو مخکې ووژل شو. د کورنیو چارو وزارت د ویاند په وینا دغه ځانمرګي بریدګر غوښتل په قیصار ولسوالۍ کې افغان ځواکونه په نښه کړي، خو تر هغې مخکې تېر مازدیګر د خپلو چاودېدونکو توکو د چاودنې له امله له منځه ولاړ. د نوموړي په وینا په دې پیښې کې بل چاته زیان نه دی اوښتی. په لوګر کې یو اندازه تاریخ تېر درمل د پولیسو له لوري کشف او ضبط شول. دغه درمل چې په یو سراچه موټر کې بار وټاکل شوي و کابل ته ولېږدول شي، خو تر هغې مخکې تېره ورځ د پل علم ښار له لومړي سم ماموریت سیمې څخه ترلاسه شوي دي. د لوګر د امنیه قمندانۍ ویاند زیاتوي د دغو درملو د لیږد په تور یو کس هم نیول شوی دی. له دې سره سم یو غل چې ګلمیر نومیږي او په پل علم ښار کې به یې خلک لوټل هم تېره شپه د پولیسو له لوري نیول شوی دی. د ننګرهار په لعلپورې ولسوالۍ کې د طالبانو له یو پټنځایه نږدې 200 کیلوګرامه چاودونکي توکي کشف او ترلاسه شول. دغه پټنځای چې د چکنور په چاونۍ سیمه کې موقعیت درلود، تېره ورځ د څرګر ملي ادارې د کارکوونکو له لوري کشف شوی دی. د ننګرهار د والي ویاند زیاتوي له دغو چاودونکو توکو څخه ماینونه او ځانمرګي واسکټونه جوړیږي. او په غزني کې د برېښنا شرکت د خدماتو څانګې د نوې ودانۍ د بنسټ ډبره تېره ورځ کېښودل شوه. د غزني والي وایي پر دغې ودانۍ 6.6 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د برېښنا شرکت له لوري ورکول کیږي. ویل کېږي د یادې ودانۍ تر جوړېدو وروسته به د برېښنا شرکت ټول خدماتي چارې په همدې ځای کې ترسره شي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امد.